افغانستان کې په تیرو کلونو کې د کانکور پر ملي پروسې ډېرې نیوکې موجودې وې. په ډېرو ولایتونو کې شکایتونه دا وه چې د کانکور په پروسه کې وزارت درغلي کوي او یا هم توپیریز چلند کوي. خو د تیرو 3 کلونو راهیسې دولت په دې توانېدلی چې دا ملي پروسه نسبتا په ښه لوري روانه کړي. دا مهال د کانکور ملي پروسه ورځ تر بلې سیسټم یې سختیږي او په ډېرې اسانۍ خلک نشي کولی چې په دې کې لاس ووهي او یا هم ناحقه څوک ورته داخل کړي. په کندهار کې هم په دې نږدې ورځو کې د کانکور امتحان اخیستل کیږي او په دې اړه مو د نن خبرې خپرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. زموږ سره په خپرونه کې میلمه دی د کندهار پوهنتون رئیس ښاغلي ډاکټر صاحب حضرت میر توتاخیل. د سره به په سږ کال د کانکور د پروسې په اړه غږیږو او په دې اړه به معلومات راکوي چې د تیرو کلونو په پرتله به سږ کال څه توپیر موجود وي. توتاخیل صاحب تاسو ښه خلاص وئ. شکر، مننه. کور رمضان زه هم په نوبت سره ستاسو تخنیکي همکارانو او د کندهار د ملي راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه د ځوانانو په خدمت کې یم. د کانکور په اړه چې هر نوع سوال وي، پوښتنه وي، زه په خدمت کې یم. بله، ډېره مننه چې خپرونې ته حاضر شواست. کانکور په کومه ورځ دی او سږ کال بیا ځانګړتیاوې د تېرو کلونو په لکه څنګه چې تاسو په خپله مقدمه کې وویلې چې کانکور یوه ملي پروسه ده او د دې پروسې له لارې هغه د 12مو ټولګیو یا د 14مو ټولګیو د مختلفو رشتو نه چې څوک فارغېږي او بیا لوړو زده کړو ته لاره پیدا کوي، د دې ملي پروسې له لارې لاره پیدا کوي. او په رښتیا سره هم په دغه 2-3 کالو کې په کانکور کمیټه کې د کانکور په سیستم کې د دې په هغه تخنیکي چارو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. او زموږ کوشش دا ده، د وزارت کوشش دا ده چې دغه پروسه نور هم شفافه سي او هر څوک چې مستحق وي خپل په استحقاق د خپلې سویې سره برابر رشتې ته، پوهنځي ته، پوهنتون ته لاړ شي. په نورو کلو کې هم ډېر شفافیت موجود و، ولې د نورو کلو په نسبت باندې هغه څه چې سږ کال په دې پروسه کې اضافه شوي دي هغه دا ده چې اول د دې وخت تغییر وکړو. د وخت تغییر په دې معنا و چې پخوا به د ګرمسیرو ولایتو نه چې زده کوونکي فارغېدل نو دوی به تقریبا تر څو پورې چې پوهنتون ته لاره پیدا کولی، کانکور یې ورکولی، کامیابېدلی او ثبت نام یې کولی، نو 14 میاشتې 18 میاشتو پورې به دوی انتظار بس نو دوی ډېر وخت ضایع کېده. یوه خبره. دوم دغه زموږ تحصیلي کال د دنیا د تحصیلي کالو د نظامونو سره ټکر و. نو اوس وزارت اصلاحات عالي داسې تصمیم ونیو چې د کانکور ازموینې به په د هود کې میاشتې نه شروع کوي او د جوزا تر ختمه پورې به خلاصوي او بالاخره د سرطان په میاشت کې به نتایج اعلانوي او د اسد په 15مه نیټه به پوهنتون شروع کېږي چې پخوا ګرمسیر په 15 دسمبر او اوس ګرمسیر او سرسیر به ټول په 15 د اسد باندې شروع کېږي. منتها یو تفاوت به دا وي چې د دوی رخصتي به د ګرمسیر رخصتي به په خپل وخت کې په وړي کې وي او د سرسیر رخصتي به په ژمي کې په یخني په وخت کې وي. یو دا تفاوت سکل کې زیات شو. دوم تفاوت د چارو د لا شفافیت په خاطر، د ښه وضاحت په خاطر او حق اقدار ته د رسېدو په خاطر او د نه مداخلې د میکانیزم د لاسته راوستلو دپاره بایومټریک سیستم سکل ایجاد کړی. هغه څوک چې کارتونه ثبت نام وکړي او کارتونه یې راسي نو د کارتو د اخیستو سره سم په لومړی قدم کې د کانکور د کمیټې هیاتان راځي، بایومټریک ډیټا یې جوړوي او دوی ته هغه د خپل د کانکور د ګډون کارت ورکوي. په هغه کارت کې دوی ته هغه د محل امتحان هم تعین شوی وي، هغه خپل محل امتحان هم دی بخپله ګوري او ځان بلدوي چې د امتحان په ورځ باندې بیا ستونزې او مشکلات ونه لري. او ضمناً د هغه رشتې چې کودونه د افغانستان د ټولو پوهنتونونو کودونه په دې کې دي، هغه ټولې رشتې په هغې کې شته. نو دی کولی شي چې کور ته لاړ شي، دا قضاوت وکړي د خپلو مشرانو سره، د خپلو والدینو سره، د خپلو ورونو سره چې زه کومه رشته انتخاب کړم. نو د هغو په خوښه او په هغه سره بیا دی کولی شي چې اول انتخاب، دوم انتخاب، دریم انتخاب وکړي. دا پر مې مخکې له مخکې نه موږ ورکوو چې بیا وروسته دا تشویش ونه لري چې زه غلط شوم یا مې اشتباه وکړه یا مې سهو وکړه. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې زمونږ
ګرمسیر و که موږ امتحان مخکې اخیستی شوی وی نو دا سکل جوزا کې چې فارغېدل دا متعلمین بیا محرومېدل بیا به انتظار باسه. نو د سکل کال دپاره په قندار کې د تیر کال د 1495 دي جوزا فارغان او د 1496 دي جوزا فارغان ټول په یو ځای کانکور ورکړي او دا کانکور به په ډیر شفافه او په ډیر عادلانه صورت سره یو په یو خاص نظم سره وي. موږ د دې لپاره خاص تدابیر نیولې دي. پوهنتون هم تدابیر نیولې دي او د کانکور کمیټې هم تدابیر نیولې. دغه نن ورځ آیتان د کانکور راغلل دا اوس په پوهنتون کې اخته دي. هغه متعلمین چې دوی ثبت نام کړی ده کار غواړي چې سکل کانکور ورکړي په کانکور کې ګډون ورکړي نو دوی سر له دغه نن ورځې نه د 12 بجو نه دوی ورځي د خپل کارتونو د اخیستو دپاره. ولې زما هیله دا ده چې ځوانان دا زما اواز واوري. دوی کله چې پوهنتون ته تشریف وړي محصلانو معاونیت ته خپله اصلي تذکره د له ځان سره یوسي چې بېلې تذکرې نه هلته بایومیټریک بیا نه ورته کوي په دې په خاطر چې تکلیف نه شي ګرمي ده روژه ده چې بیا دوباري بیرته راځي په تذکره پسې وخت یې ضایع کوي. نو لطفا دې دغه زما خبره ټول واوري. هر څوک لیدونکي او اورېدونکي که دا زما خبره اوري د نورو دوستانو سره دې هم شریکه کړي چې هغه بېلې تذکرې نه هلته لاړ نه شي. او کله چې ورغلی تذکرې کارت یې واخیست هغه د کانکور د شمول کارت یې واخیست نو لطفا د دی خپل هغه محل تثبیت کړي او تعین دي کړي چې د شنبې په ورځ باندې او د یک شنبې په ورځ باندې په 2 ورځو کې موږ ازموینه اخلو. نن او سبا ورته دغه ټول کارتونو توزیع او د بایومیټریک پروسه په دا 2 ورځو کې تکمیلو ولو که جمعه هم ده روژه هم ده او جمعه هم ده خو د وخت نه د استفادې په خاطر چې کم وخت پاتې ده وزارت تحصیلات تعلیم مجبور ده ټول امتحانونه خلاص کړي او بیا په نتایجو باندې کار وکړي او نتایج اعلان کړي او بیا هر ولایت ته ولیږي او پوهنتونونو ته یې ولیږي او بیا هغه څوک چې کامیاب شوي دي هغه بیا ثبت نام وکړي او تر 15 دی اسده پورې باید دوی کاملا اماده وي او ثبت نام وکړي او عملا صنفونو ته لاړ شي. نو دغه زما هیله ده چې دغه زما اواز که څوک اوري دا باید واوري لکه څنګه چې ټول پوهېږي چې ټول 160 سواله دي او دغه سوالونه مسلسله شماره لري اول دوم دریم څلورم جواب لري د دوی د جوابونو د نښه کېدو په خاطر د دوی ډیر دقت وکړي په دقت سره د یو جواب پیدا کړي بیا د هغه حرف یا هغه توری یا هغه شماره توره کړي او کوشش دې وکړي چې د جواباتو پاڼه ضایع نشي سوری نشي ځکه دا بیا وروسته کمپیوټر کې چې هغه ماشینري ته چې دا ورکوي هغه بیا هغه نه قبلوي نو دې په خاطر د دوی په دغه کې هم ډیر احتیاط وکړي او هر شاګرد له خپل ځان سره 2 قلمونه لاقل که یو قلم کار پرېږدي بل قلم هم باید ورسره وي په تور رنګ قلمونه ورسره وي او دا قلمونه هم له ځان سره باید ولري او له بل ټولو نه مهمه دا ده چې د کانکور وخت ورته لیکلی کېږي په خپل کارت کې هیله ده چې د وخت د ښودلو نه 15 دقیقې 20 دقیقې مخکې دی باید پوهنتون ته تشریف راوړي تر څو چې په هغه معین ځای ټاکلي ځای کې په ټاکلي اتاق کې دوی ځای په ځای شي هېڅوک ناوخته رانیسي که ناوخته راغی او ساره شروع شوه بیا هېچ چاته د دخول اجازه نشته نو په دې خاطر باندې زما هیله دا ده چې ځوانان د دغه نقطې ته په جدي شکل متوجه اوسي او د دوی والدین دې متوجه اوسي چې خپل اولادونه د دې لپاره وهڅوي تشویق یې کړي چې په خپل وخت کانکور ته راشي او د انتخاب په برخه کې زما هیله دا ده چې هر څوک د خپلې سویې سره مطابق رشته انتخاب کړي چې زما سویه څه شی ده او دومره خبره دا ده تاسو پوهېږئ چې د افغانستان خلک د ژوند د مختلفو اړخونو په رشتو کې خلک ضرورت لري په ټولو رشتو کې موږ ضرورت لرو نو نه یوازې دا چې خپل لیاقت په نظر کې ونیسي خپل وړتیا دې په نظر کې ونیسي خپل علاقمندي دې په نظر کې ونیسي بلکې د راتلونکي دې په نظر کې ونیسي چې زه له دغې رشتې نه فارغ یم زما ته به د کار هغه چیرته وي زمینه به چیرته وي آیا په دې برخه کې د کار زمینه ډیره ده او که کمه ده نو لطفا د دغه نقاط په نظر کې ونیسي او بل دا ده چې بدبختانه ووایو چې یو شمیر والدین د خپل اولادونه فقط دې ته هڅوي چې تاسو یا طب ووایي یا انجینري ووایي او دا سمه خبره نه ده ځکه چې موږ د دې وطن دپاره یوازې انجینران او ډاکټران دا وطن نه جوړوي د ژوند او اقتصاد په ټولو برخو کې چې لومړی قدم کې معلم ده د معلم مقام چې هغه د خدای په نظم څومره مقبول مقام ده او څومره درنه وظیفه ده او څومره مهمه وظیفه ده دا ډېره مهمه ده زراعت زموږ هیواد زراعتي او مالداري هیواد ده او د زراعت سکتور او د مالداري سکتور دلته ډېر مخته دي او په دې کې ډېر کار کېږي هم په شخصي سکتور کې هم په دولتي برخه کې په همدې ترتیب سره د انجینري برخې دي په همدې ترتیب سره عدلي او قضایي نظامونو پورې چاړه لري حقوق دي شرایط دي اداره عامه ده
دا هغه دی او ضمناً د نوې ټکنالوژۍ سره اوس خو د دنیا پرمختللې ټکنالوژۍ د الکترونیکي ټکنالوژۍ د ژوند ټول اړخونه په دې ټکنالوژۍ پورې اړه لري او موږ دلته د کمپیوټر ساینس پوهنځی هم لرو، ادب پوهنځی هم لرو، د ژبو او ادبیاتو پوهنځی هم لرو. که څوک د ژبو سره د خپلې ژبې ته خپلې مورنۍ ژبې ته خدمت وکړي هغه هم لرو. او په همدې ترتیب سره د ځوانو ژورنالستانو دپاره د دې په خاطر چې دوی په حقیقي ډول هغه د ژورنالیزم په حصه کې خدمت کړی نو دوی باید مسلکي شي. د ژورنالیزم پوهنځی هم لرو او سږ کال غواړو چې د ژورنالیزم او د عامه اړیکو ترڅنګ په راتلونکي کال کې د سولې ژورنالیزم څنګه هم موږ فعاله کړو. ځکه چې زموږ په هیواد کې جګړه ده، موږ ځوانانو ته ژورنالیستانو ته باید داسې روحیه باندې وروزو چې دوی سولې ته څنګه لمن ووهي، څنګه وکولی شي متخاصمې ډلې مقابله ډلې یو د بل سره نږدې کړي او سولې ته یې وهڅوي، نه دا چې دوی نور هم له سولې نه لرې کړي، یو د بل په مقابل کې مسله پورته کړي او یو د بل په مقابل کې راپورته کړي. نو موږ غواړو چې دا ډپارټمنټ هم سږ کال جوړ کړو. په همدې ترتیب سره موږ د شرایطو ډپارټمنټ لرو، د حقوق او سیاسي علومو پوهنځی لرو او په همدې ترتیب سره اقتصاد چې نن ټول مسایل په اقتصاد پورې تړلي دي. موږ د اقتصاد ډیره ښه پرمختللې فاکولټه لرو، استادان ډیر تکړه دي، ځوانان دي ولې ډیر با احساس او ډیر تکړه دي. نو په دې حساب باندې زمونږ طب لرو، انجینري لرو. په همدې ترتیب سره دغه فاکولټې چې موږ یې لرو د هرې فاکولټې هلته په ډپارټمنټ لپاره کود ورکړی دی. ځینو فاکولټو ته مشخص یوې فاکولټې ته کود ده، ولې په ځینو فاکولټو کې حتی ډپارټمنټ ته یو خاص کود ورکړی چې هغه کود چې انتخاب کړي بس هغه ته به ورکوي په دې شرط. ولې دلته یو شی چې ډېر د یادولو وړ د هغه دا ده چې زموږ دا لیدونکي او اورېدونکي که زما اواز اوري او یا تکرارا وروسته تاسو دا برنامه هغه کوي وایي اوري، زما هیله دا ده چې دوی په انتخاب کې ډېر دقت بیا وکړي او په انتخاب کې اولین انتخاب ډېر مهم ده. چا چې اول انتخاب وکړي، ځکه اول انتخاب تعداد په مملکت کې د کانکور ورکوونکو ډیر ده، نو کېدای شي یوازې اول انتخاب ته خلک په هغه ضرورت ته د هغې فاکولټې پوره سي، نو دوم او دریم انتخاب ته ضرورت پیدا نه شي. بیا که فرض کوه زه اول انتخاب ته مې نمرې پوره نه کړې نو دوم ته خو بیا زه ځکه نشم پوره کولی چې هغه به زما دوم انتخابي ولي، د نورو خلکو به هغه اول انتخابي، د هغې فاکولټې ضرورت به راپسي، نو بیا زه بې نتیجې او بې پایلو پاتې کېږم. نو لطفا دې ځوانان زموږ ورېرونه زموږ ورېرې خواندم چې په دې برخه کې کانکور ورکوي باید دغې ټکي ته په جدي شکل باندې متوجه شي. او په کانکور کې عمده خبره بله دا ده چې هیڅ ډول الکترونیکي وسایل بله ځان سره نه راوړي، که هغه ماشین د حساب ده، که هغه په ساعت کې هغه وي الکترونیکي فعالیتونه کیږي، یا فرض که په موبایل کې وي، یا کمپیوټر وي، یا کلکولیټر وي، د محاسبې دپاره دغه هیڅ شي ته اجازه نه ورکولی کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دوی را نه وړي، هلته کېدای شي چې بیا دا ورک شي، هلته دومره امکانات پوهنتون هم نه لري چې د هر سړي نه 2 او 3 تلیفونونه واخلي او هغه بیا ورته وساتو، دا ډېر مشکله ده. نو که دا زما اواز اوري ښه خبره دا ده چې دوی له دغه تلیفونونو او تخنیکي وسایلو سره پوهنتون ته را نه شي او په ډېره پاکه او په ارامه فضا کې په ارامو اعصابو سره په ډیر متین عزم سره بیل دي نه چې خپل روحیات له لاسه ورکړي، په ډیر قوي مورال سره امتحان ته راسي او په امتحان کې کینی. امتحان دومره سخته پروسه نه ده، که چا کورس ویلی وي، که چا حقیقتا لسم او 11 12 سم داسې په منظم شکل ویلی وي، انشاءالله په کانکور کې به ډیر مشکلات نه لري او دوی به وتوانیږي چې ډیرې پوښتنو ته صحیح ځواب ووایي. څومره کسانو ثبت نام کړی دی؟ فعلا خو تر هغې اندازې چې ما پوښتنه وکړه د 1495 فارغان او د 1496 فارغانو تقریبا ما ته یې داسې وویل چې د 3800 نفرو دپاره آمادګي ونیسئ. نو موږ د 3800 نفرو دپاره 14 مرکزه تعین کړي دي چې دا به په دې تقسیموو. 1800 نفر په یوه ورځ، نن او سبا که موږ د بایومټریک ډیټا خلاصه کړو، کارتونه ورکو، نو د شنبې په ورځ د 1800 نفرو نه امتحان اخلو، د یکشنبې په ورځ هم د 1800 نفرو نه امتحان اخلو. او همزمان د دې سره سبا ته په روزګان کې هم امتحان ده، هلته هم ایتان لیږلي دي، هغلته هم آمادګي ورته نیولې ده. او دا نن ورځ قندهار ته هم راغله او زابل ته مو هم یو ټیم ولیږه او په زابل کې به هم دا اوس یا شروع یا به شروع کېږي چې بایومټریک ډیټا هم شروع کړي، کارتونه به هم ورکوي نن او سبا، او د شنبې په ورځ باندې په زابل کې هم ازموینه ده. نو زما هیله دا ده چې د لوی قندهار ټول ځوانان
خوندې ورونه زما اواز واوري او په کانکور کې فعاله ګډون وکړي او د خپلې خوښې او د خپل استعداد سره سمه پوهنځی او رشته انتخاب کړي تر څو چې وکولی شي چې دوی لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. بله دغه 2 ورځې مو څنګه سره انتخاب کړي دي همدا سوالونه بیا نه اوسې د باندې؟ نه هغه سوالونه فرق لري. د یوې ورځې سوالونه یو ډول دي، د بل ورځې سوالونه بل ډول دي. حتی دا د یوه هلک پارچه ده د بل هلک د پارچې په شان نه ده. په دا سانه کې چې د 1800 نفره ناست دي د 1800 پارچې سیستم د کمپیوټر یې داسې ورته جوړ کړی چې یو د بل سره فرق لري. نو په دې خاطر زه وایم دا د هم ښه مهمه پوښتنه وکړه چې هلکان په دې تمه نشي چې د جماعت څنګ ته کیدای شي د څنګ ته ورور اول سوال یو شی وي د بل شی وي د بل شی وي کیدای شي په دغه اول ورور په د اوله شماره کې جواب په یو حرف لاندې وي ولې په دا بل کې کیدای شي عین سوال وي ولې جواب په بل ځای کې وي. نو دې په خاطر د څوک وخت هم نه ضایع کوي یو بل ته د نقل کولو تشبث هم نه کوي او سوالونه کاملا دا د یو قطار کې د یو هلک د بل هلک نه تفاوت لري. او په د کانکور کې د ورکولو څو چانسونه کانکور خو فعلا هغه څوک چې د 1490 نه راځي خو فیصله شوې ده چې 2 چانس لري یعنی 2 ځله کانکور ورکولی شي. او هغه څوک چې د 90 نه پخوا فارغ شوي دي اوس کانکور ورکوي هغه کیدای شي 3 کانکور ورکړي. بله او بایومټریک سیستم هم د همدې دپاره دی چې بله چې یو یې تکرار ورنه کړي بلې دا ده چې د یو چا په عوض بل څوک امتحان ورنه کړي. بله ډېره مننه. او همدارنګه د خصوصي پوهنتونونو په اړه هم داسې ویل کېدل چې د خصوصي پوهنتونونو سږ کال دوی کانکور اخیستی بل کانکور دوی ته اجازه نشته. بل کانکور به په مجموع کې د ټولو خصوصي پوهنتونونو لپاره د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې لخوا نه اخیستلی کېږي او دا به په هغو پوهنتونونو کې هم یو ډېر مثبت تغییر او بدلون راولي او دا به ډېر مؤثر واقع شي. حق به حقدار ته ورسیږي. هغه پوهنځیو یا هغو متصلي مؤسساتو ته چې هلته کاندیدانې کمي کیدای شي بعضې فاکولټي بعضې څنګه خپله خود سره مخامخ شي ونه شي کولی او هغه به ډېرې فعاله کېږي چې هغه ډېر ښه سهولتونه ولري ښه استادان ولري مثلا هلته خاص اکاډمیک نظم په هغې کې وي نو کیدای شي د هغې دپاره داوطلبان ډېر وي. او بله مسله د بیا هم د انتخاب ده چې اوس لومړیتوبونه هره ښوونځی ځان ته خپل نمرې لري چې څوک ورته کامیابه کېږي. لومړیتوب داسې ده چې دا خو د عرضه او تقاضا خبره ده. دا اوس بازار کې تاسو وګورئ که دا نن ورځ داسې فکر وکړي یو له ترکاري باپونه دا بازار ته نن 200 موټره راشي هغه ترکاري به څومره ارزانه وي یعنی عرضه به زیاته سي تقاضا به کم وي نرخ څنګه کېږي ټیټېږي. او برخلاف یو ځای کې چې عرضه کم وي او تقاضا زیاته وي نرخ څنګه کېږي لوړ ځي. نو په دې خاطر باندې زه دا خبره ځوانانو ته کومه چې هغه پوهنځی چې ډېر کاندیدان لري ډېر هغه لري په هغې کې چانس کم ده. داسې رشتو ته دې باید دی ځان هغه کې چې د هغه کاندیدان کم او گنجایش یا ظرفیت ډېر وي. اوس که موږ او تاسو فکر وکړو اوس موږ ټول په افغانستان کې 7 د طب فاکولټې لرو نو 7 فاکولټې او په همداسې حال کې چې موږ د شپږ درسونه زیاتې د تعلیم تربیه فاکولټې لرو همداسې تقریبا د شپږ په اندازه باندې د زراعت فاکولټې لرو په همدې ترتیب سره د اقتصاد فاکولټې لرو د حقوقو لرو د شریعت لرو د نورو پوهنځیو شمیر زیاته د جلب و جذب شمیر هم زیاته او هغه به زیات جذبیږي. نو کله چې زیات جذبیږي نمره هم په هغې کې ټیټه راځي زیات هغه لري ولې هغه چې کم تعداد جذبیږي په هغې کې نمره طبیعي خبره ده چې لوړه ځي. نو بیا به د هغه څوک چې څو کاله مسلسل ډېر زحمت باسلی مسلسل د اول سم نه تر 12 سم په پورې اول نمره 2 نمره پاتې شوی وي ضمنا د مکتب تر څنګ د کانکور د آمادګۍ کورسونه هم لوستي وي نو د هغه کسان دي چې بیا دغسې فاکولټو ته کېدلی شي چې ځان کاندید کړي. د 14 ټولګي فارغین قوم بله د 14 سیم د ټولګي کاغه د اسلامي تعلیماتو نه دي مدرسو نه دي او که د نورو تخنیکی اقتصادي اداري او د زراعتي انسټیټوټونو نه دي دغه ټول نه امتحان اخیستلی کېږي دغه سبا ته نن او سبا یې هغو ته هم کار ورکولی کېږي او د شنبې او د یکشنبې په ورځ د دوی ازموینه هم ده. او له بلې خوا نه د داخلي خدمت هغه څوک چې د ښوونکو د روزنې د مؤسسې نه یا د دارالمعلمین نه فارغ شوي دي او دوی د ښوونکي تصدیق ولري پخوا یې ثبت نام کړی پرمه یې خانه پورې کړي د هغو امتحان هم سبا ته د داخلي خدمت او
ضمناً د ورځې د برنامې ترڅنګ د شپې برنامې امتحان هم هلته ده نو هغه هلته په پرمو کې لیکل شوي دي چې که شپې کومه رشته وایي شپه به انتخاب کړي چې هغه رشته په شپه کې په کوم پوهنتون کې وي او که نه وي نو هغه رشته خو بیا سړی نه شي انتخابولی نو په دې خاطر باندې د شپې او د ورځې د چارده د مسلکي دیني علومو او د ښوونکو د روزنې د عالي مؤسسې د ټولو امتحان دا نن او سبا کارتونه ورکول کېږي د شنبې او یکشنبې په ورځ د دوی ازموینه ده او دلته د جذب مسله څومره د جذب خو یوازې په دې پورې نه ده دا پوهنتونونه خو ملي ملکیتونه دي دا کېدلی شي چې د افغانستان نه دلته راځي زموږ هلکان کېدی شي د افغانستان بل ولایت بل پوهنتون ته لاړ شي دا خو په فزیکي لحاظ باندې په هغو ولایتو کې دي ولې ښه خبره یې دا ده چې که کوشش وکړي دا زموږ د لوی قندار ځوانان چې کوشش وکړي چې دوی زابلیان په خپله په زابل کې انتخاب وکړي ارزګانیان په خپل ارزګان کې وکړي هلمندیان په خپل هلمند کې انتخاب کړي او قندار په خپل قندار انتخاب کړي ځکه چې کور ته به هم نږدې د لیلې او د ترانسپورټ او د تګ او راتګ ستونزې به هم نه او په خپل کور کې به یې په ارامه اعصابو سره به دی خپل تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي ولې زه دا مخالفت نه کوم چې دوی د پکتیا ته نه ځي دوی د ننګرهار ته نه ځي دوی د هرات ته نه ځي هر ځای ته تللی شي ولې وروسته که بیا لاړ بیا د دوی تبدیلي او دا نورې ستونزې او مشکلات بیا ډېر دي کیدای شي بیرته یې تبدیلي صورت ونه نیسي داسې نیسي چې خدا نخواسته بیا دی ونشي کولی هلته تحصیل ته دوام ورکړي بیا ځان من پکې او مسؤل باید څنګه پوه شي چې زه باید په خپل ولایت کې داسې ښوونځي انتخاب یعنې هغه داسې ده چې دا انتخاب چې ده وروسته ده اول پارچه حلوي ټول حلوي نو دی پوهېږي چې ما څو سوالونه دقیق حل کړ د هغو سوالو د شمیر په اساس کولی شي دی فاکولټه انتخاب کړي چې په کومه رشته کې مې حل کول خو ما تاسو ته ویلي چې علاقهمندي د یو شاګرد ډېره مهمه ده مثلا یو څوک په ریاضي په فزیک کې ډېر پوهېږي کېدلی شي د انجینري انتخاب کړي یو څوک په کیمیا او په بیولوژي په فزیک کې ښه پوهېږي په هغه کې کېدلی شي فارمیسي زراعت طب ویټرنري په اصطلاح ستوماتولوژي د غاښ فاکولټه دا انتخاب کړي او که یو څوک په تاریخ او جغرافیه کې ښه پوهېږي په سیاسي علومو کې ښه پوهېږي هغه حقوقو ته او شرایطو ته دې فاکولټو ته ځي که څوک په د ادبیاتو باندې ښه پوهېږي هغه د ژبو او ادبیاتو فاکولټې ته ځي او د ژبو او ادبیاتو فاکولټې چې په ژبو او ادبیاتو کې ښه پوهېږي هغه کېدی شي ژورنالیزم ته هم لاړ شي او هغه څوک چې د اقتصادي مسایلو سره په احصایه کې او په ځینو نورو مضامینو کې خاص مهارت ولري دی کولی شي اقتصاد ته لاړ شي او د اقتصاد رشته انتخاب کړي دا نو د دوی په علاقهمندي او د دوی په هغه استعداد چې په کومه رشته کې ډېر استعداد لري او ضمناً هغه د عرضه او تقاضا مسله چې ما مخکې عرض وکړ دغه نقاط ټول په نظر کې ونیسي او ضمناً راتلونکی دې هم د په دې وسنجوي چې د دې رشتې نه زه فارغېږم ما ته په شخصي او دولتي سکتور کې څومره د کار زمینه ده نو په دې خاطر باندې د رشتې په انتخاب کې دغه ټول نقاط ډېر مهم دي ډېره مننه همدارنګه دغه نوي محصلین چې کله جذبېږي پوهنتون ته په کوم وختونو کې به دا تنظیموي تاسو موږ دا تقریبا هغه چې داخلي خدمات راځي به یو وخت کې معلمان وي کوم وخت کې چې معلم نه وي پس له وخته به د هغوی صنف او دغه د نورو مسلکي او تخنیکي او شرعي انسټیټوټونو شرایطو دي په انسټیټوټونو اسلامي انسټیټوټونو نه چې راځي دا په خپلو اړونده فاکولټو کې د یو کال په تنزیل سره ځکه د دوی د کریکولم مشکل ده هغه په یو کال تر هغه سره تنظیمېږي هغه صنف که مخکې له وخته وي که پس له وخته وي او د شپې خو طبیعي خبره ده د شپې نوم یې دا ده چې د شپې به هغه څوک راځي چې هغه د ورځې یا په دولتي یا په خصوصي سکتور کې یو چېرته کار کوي بیا به د 4 بجو نه وروسته هغه په درس کې تنظیمېږي د شپې په برخه کې او د نوو ښوونځیو د تاسیس په اړه نوي ښوونځی خو اوس تاسو پوهېږئ چې موږ د تاسیساتو په اړوند ډېرې ستونزې مشکلات درلودل اوس شکر د مشکلات ورځ په ورځ کمیږي حلېږي موږ غواړو چې دغه موجوده فاکولټې چې لا تر اوسه یې فارغان نه دي ورکړي دا یو ځل په پښو ودرو دا تقویه کړو د دې د تقویه کېدو سره په راتلونکي کې موږ په 15 کلن پلان کې موږ نور پلانونه لرو چې په راتلونکي کې موږ د ښکلو هنرونو فاکولټه جوړوو موږ د طبیعي علومو یا د ساينس پوهنځی جوړو موږ د نرسنګ پوهنځی جوړو 4 کلن نرسنګ او په همدې ترتیب سره د فارمیسي پوهنځی په راتلونکي جوړو چې دواسازي ده دا هغه څه دي چې دا زموږ په راتلونکي پلان کې دي او په موجوده فاکولټو کې د ځینو ډپارټمنټونو ایجادول دي چې په انجینري کې دي په زراعت کې دي همداسې په اقتصاد کې دي همداسې په اداره عامه کې دي په حقوقو کې دي په شرایطو کې دي په هر پوهنځی کې نوې څانګې جوړو مهمې پوهنځی دومره ډېرې نه دي مهمې
تحصیلي څانګې دي چې دا ډېر مهم دي. او دلته موږ په تحصیلي څانګو په ایجاد کې د خپلې سیمې او د هیواد ضرورت په نظر کې نیسو چې زموږ په سیمه کې کومه رشته ته ضرورت شته او زموږ په ټول هیواد کې کومه رشته ته ضرورت شته، نو موږ دې ته اولویت ورکوو چې کومه رشته اول فعاله کړو. د شپې پوهنځي ویل کېږي ډېر محدود دي او څانګې هم محدود دي. نه څانګې محدود نه دي، سږ کال داوطلب محدود دي بدبختانه. دا تېرې ورځې ما ته تلیفون وکړو وایي دا ثبت نام خو ډېرو کمو کسانو کړی او تاسو په 4 فاکولټو کې شبانه لرئ او په 4 فاکولټو کې په تعلیم تربیه کې په 4 ډیپارټمنټونو کې دي، په زراعت کې په 2 ډیپارټمنټونو کې، په اقتصاد کې په 1 ډیپارټمنټ کې، په شرایطو کې په 1 کې. نو دا بیخي ډېر کېدل. او قانونو هغه لایحه او پرنسپ داسې ده چې د شپې د صنف د شاګردانو شمیر باید له 500 نه کم نه وي، ځکه دلته د خودکفایي مسله مطرح ده. که له 500 نه کم شي هغه فیس چې دوی ورکوي هغه د خپل مصارف نشي پوره کولی. او دلته خو تاسو پوهېږئ چې دولت اقتصادي ستونزې هم لري، دولت دومره بودیجه هم نه لري، نو بعضې بودیجې باید له دغه لارې نه هغه شي. نو په دې خاطر باندې سږ کال زموږ شمیر ډېر محدود ده. نو زه نه پوهېږم سبا ته به ګورو چې دغه هلکان څه شي انتخابوي. نو کیدای شي زموږ یا 1 یا 2 ډیپارټمنټونه په دغه څو ډیپارټمنټونو کې چې موږ درلودل په 10 ډیپارټمنټونو کې ممکن 2 ډیپارټمنټونه فعال شي. او که زما محصلین ومني نو کیدای شي چې دا ډیپارټمنټونه موږ په اقتصاد او موږ په اصطلاح په شرایطو کې فعاله کړو. فعلا د زراعت او د تعلیم تربیې نه که تعداد کم صرف نظر وکړو. او په راتلونکي کې موږ زموږ پلان داسې و، خو دلته علاقهمندي اوس کمه شوله، موجوده ډیپارټمنټونو ته کمه شوه. موږ سږ کال غوښتل، وزارت ته وړاندیزونه هم لیږلي وو چې موږ د حقوقو په پوهنځي کې هم شبانه جوړه کړو او په عامه ادارې پوهنځي کې هم شبانه جوړ کړو. نو هغه منظوري کال ته ماته راکړه چې کال ته یې درکوو، سږ کال امکانات نه لرو. نو زما هیله دا ده چې دغه ځوانان، والدین دا ټولې واوري چې که د ورځې څوک نشي کولی د شپې له خوا نه خپل اولادونه تشویق کړي. موږ د دوی په خدمت کې یو، قندهار پوهنتون د دوی په خدمت کې ده. د دوی د خواهش سره سمې رشتې موږ د دوی دپاره پالو، ولې شرط دا ده چې لاقل په هره رشته کې 50 نفره پوره شي. بله، مخکې داسې ویل کېده چې د شپې پوهنتون کلونه اضافه کېږي. بله کلونه هم اضافه په دې شول چې هیڅ امکان نه لري چې هره ورځ د شپې برخه 3 ساعته مسلسل درس ورکړي. مشکل ده. د ورځو وړکوالی، ګرمیوالی، یخوالی او د شپې تګ و راتګ نجونو د هلکانو، دا هغه مسایل دي چې دا موږ دې ته مجبوروي چې موږ دغه پروسه په 4 کالو کې تکمیله نه کړو، باید په 5 کالو کې شي. یعنې که د ورځې 3 ساعته درس ورکړو، لاقل 2 ساعته درس ورکړو. نو 2 کال 2 ساعته چې موږ درس ورکړو، هغه نصاب او کریکولم چې د دوی دپاره د لیسانس په کچه پیشبیني شوی ده او تعیین شوی ده او تثبیت شوی ده، هغه په 5 کالو کې پوره کېږي. نو په دې خاطر باندې دغه تروس چې فعلا په شبانه کې دي، هغه چې فارغ شول، هغه چې اوس په 3 سیم کې دي، په دوی باندې هغه پخوانی سیستم تطبیق کیږي. او دا اوس چې په ادوم کې دي او یا اوس کال اول ته دي، په دوی باندې دغه نوې سیستم د 5 کالو تطبیق کوو. او فیس هم لوړ شوی؟ فیس لوړ شوی، ولې په فیس باندې بیرته تج نظر کړی ده. فکر کوم د فیس د لوړوالي نه به یې سږ کال معذرت هغه غوښتی وي او دا به صرف نظر کړی. ځکه زموږ وړاندیزونه هم دا و چې ورو ورو باید دغه ځوانان د دې فرهنګ سره عادت شي. داسې نه شي چې یو ناڅاپه د دوی د مایوسۍ سبب وګرځي. نو کیدای شي چې دولت په هغې کې لا تر اوسه موږ ته رسما داسې یو شي نه دي رالېږلي، خو دومره هیله یم چې فیس نه لوړوي. فقط دغه وخت هم د دې په خاطر لوړ کړي چې هغه نو بې ځایه ډیپلوم ورکول 4 کالو کې چې 3 ساعته درس نه وي، هره ورځ 1 ساعت درس کم څه، دا هم درسته نه ده. معیار نه تطبیق کېږي، بله نه کېږي. ګر چې موږ ډېر کوشش کوو په ځینو څانګو، په ځینو پوهنځیو کې هم 3 ساعته تطبیقول، ولې په مجموع کې مشکله وه. نو ښه خبره هم داسې وبلله چې هم د ځوانانو مشکلات په نظر کې ونیسو، د خویندو ورونو د تګ او د راتګ، او ضمنا د کریکولم او نصاب د تطبیق مسله هم په نظر کې ونیسو چې موږ باید کریکولم او نصاب مکمل بشپړ تطبیق کړو، بیا دوی د لیسانس په کچه فارغ کړو. بله، ډېر مننه. د خپرونې وروستۍ شېبې که څه پیغام لرئ؟ بس نو زما پیغام دا ده چې ځوانان دې نه مایوسه کېږي، په ډېر ښه متانت په پوره حوصلهمندۍ سره دې کانکور ته راسي، له خپلو تذکرو سره د راسي، خپل کارتونه دې واخلي، خپل ځای دې تعین کړي. او د شنبې او د یکشنبې په ورځ باندې دوی ته ویل کېږي چې په کارت کې به ورته لیکل شوي چې د چا امتحان په اوله ورځ ده او د چا امتحان په 2مه ورځ ده. د امتحان سره سم د شروع نه مخکې تقریبا 20 دقیقې او 10 دقیقې باید دوی مخکې پوهنتون ته تشریف راوړي او خپل ځای کې کیني او امتحان کولو ته آماده وي. او په امتحان کې هیڅ ډول تشبث ته
تشبثاتو ته چې هغه غیر قانوني وي لمن باید ونه وهي. او یو شی بل هم زیاتوم هغه دا ده چې د جناب رئیس جمهور امر ده چې کانکور کې باید خاص نظمي او هیڅ چاته د داخلېدو اجازه نشته. من پې له هغه ایتانو چې له کابل نه راغلي او که د کابل ایتانو لازم بلل زموږ د پوهنتون استادان به یو شمېر په هغه امتحان کې ورسره وي که د دوی شمېر کم نو بل چاته اجازه هلته نشته. هغه که قمندان وي، هغه که والي وي، که هغه یو لوړ موقف کې، که هغه په ولایتي شورا کې، که هغه په پارلمان کې وي، کانکور ثاني ته د داخلېدو اجازه نشته. هیله ده چې دغه زما پیغام اوریدلی او د دې پیغام سره مطابق موږ عمل وکړو تر څو چې د دولت په کچه او د وزارت په کچه موږ په قندار کې لکه څنګه چې په نورو کارو کې با نظم وي، با ډسپلین وي او پوهنتون هم اول مقام لري، په کانکور کې هم داسې یو با نظمه او ډیر با ډسپلینه او د پوره حوصلې سره موږ کانکور واخلو او ځوانان په ډیره په پراخه حوصله‌مندۍ سره او په پوره حوصله‌مندۍ سره باید دوی په دې کې برخه واخلي او د دوی د تشویش وړ ونه ګرځي. نو ښه خبره به دا ده چې موږ قانون، مقررات او نظم مراعات کړو. بله، ډېره مننه توتخی صاحب چې خپرونې ته حاضر شواست. تشکر، خواهش هم کوم. زما همیشه ستاسو په خدمت کې یم. ډېره مننه. د کندهار د ملي ټلویزیون ډېر درنو لیدونکو، زموږ د نن خبرې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا پرې د الله په امان شاوخوا مخکې ولرئ.